افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې د 21 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړک جوړونې پروژې چارې روانې دي. د دغې پروژې د جوړولو چارې د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم لخوا څه موده وړاندې پرانیستل شوې وې چې اوس یې چارې د پلان مطابق په اساسي ډول روانې دي. د پوهنتون مالی او اداري چارو مرستیال قاري عبدالستار حیدري د اندازې څرنګوالي او د پروژې اړوندو برخو په اړه وایي. یاد سړک تقریبا 2591 متره دی چې څه کم 3 کیلومتره راځي او بر د دې سړک ټول د ویالیو پیاده رو سره 9 متره دی چې په هغو کې 3.5 متره ویالو پیاده رو راځي او هغه مستقیم سړک چې په هغه باندې ماشومان تګ راتګ کوي 5.5 متره هغه راځي تقریبا. په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې د 2501 متره په اوږدوالي د سړک او دواړو خواو ته یې د پلې لارو او ویالو په جوړولو شاوخوا 21 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورکول کیږي. لګښت یې د یادې پروژې تقریبا 21 میلیونه څه کم لګښت لري او د وزارت د بودیجې څخه هغه تمویل کیږي. 4.5 میاشتې کې به انشاءالله د یادې پروژې هغه اختتامیه چارې بشپړې شي. نور د دوی کارونه په ساحه کې تقریبا په عجله سره روان دي او بیا هم بار بار کوشش ورکړی دی چې کار مو چې څونه چټک کېږي او څونه تیزوالي کې راځي کارونه مو په چټکۍ سره ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې پوهنتون کې د 1,250,000 افغانیو په لګښت د څېړنیز فارم لپاره د یوې حلقې ژورې څاه د جوړېدو پروژه هم پیل شوې وه چې چارې یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي او د سړک جوړونې کارونه به یې هم په شاوخوا 4.5 میاشتو کې بشپړ شي.